بله مسله مجرد د الله نوم اغسته دې څه مطلب دی یعنی یا قوي یا قوي یا قوي نو ته قوي ته څه وې یا صرف قیوم وایه یا صرف چې ماته وکړي دا ګز او دا میدان ښه صفا دوه پټه پله خبره منځنه باید په تندي لاس یې ښوده یا قوي یا قوي وې د دې دلیل به راوړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دویم په دې به دلیل راوړي چې شریعت کې داسې ذکر شته چې د الله نوم قوي قوي یا قیوم یا قیوم الحی 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 دې باندې هماله داسې دلیل راوړي چې دا ذکر شته هغه بدعتي دی او که هغه سني دی په سنت طریقه روان دی خو په دواړو زموږ دا ګمان دی چې دوی چې دا ذکر کوي دوی الله راضي کول غواړي بدعتیان هم ګوره دا اذکار دې دپاره نه کوي چې شیطان راضي کوي څه کوي الله راضي کوي ښه دا صوفیان چې هو هو کوي یعنی لمنډ هغوی د الله هغه نوم پکې مختصر کړی دی اوس څه به الله 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 کې یو هو هو وایه دی هو هو سره هم ګوره دی الله راضي کوي الله سره دشمني نه کوي خو د الله د راضي کولو د قانون یاد کړه الله راضي کیږي په هغه طریقې سره کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده د ځان نه طریقې ته نشي راویستی چې الله زه په دې راضي کوم